د فاتحه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان لومړی سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده او مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الحمد لله رب العالمین ټول ثنا ستاینه یوازې الله لره ده چې د ټول کائنات رب دی الرحمن الرحیم ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی مالک یوم الدین د جزا د ورځې مالک دی إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مونږ همدا ستا عبادت کوو او همدا ستا مرسته غواړو مونږ ته سم لار وښیه د هغو کسانو لار چې تا پرې پیرزوینه کړې ده چې غوسه پرې نه ده شوې او بېلارې شوي نه دي